السلام علیکم ورحمت الله. موږ په نورستان کوم کلی دی؟ پرک کلی، پشاګر پرک کلی. دا د رحمت الله د پیدایښت کلی دی. پیدا شوی خو نه دی؟ نه پلار مې دلته پیدا شوی دی. ته خو نه یې؟ زه د همدې یم. د همدې ځای پیدا شوی بل ځای کې؟ اصلي نه یې ته؟ اصلي یم زه. نو دا د دې هغه که درته ووایم دا د دې هغه وستل دی. وستل معنا دا چې کله سړی لمونځ وکړي بیا راشي ټول ځوانان دلته جمع ګپ شپې لګوي. دغه دوکان دی او دې ځای نه بس لږ لږ شیان راواخلي او بیا ناستې خپل مجلسونه کوي که نه. دارالندوه خو ورته نه شو ویلی. دارالارقم یو عجیبه خبر لا ده که ماشاءالله ته څومره غټ غټ تیږې دي ښه صفا ځای. دا سړی فکر وکړي چې کوم ساده جوړ شوی خو ولې دا چې څومره مقاومت لري په دیوال. حاجي صاحب دا د حاجي صاحب د خولې به ورو څومره وخت دغه دیوال څومره هغه لري قدامت لري؟ ډېر مقاومت لري. نه تاریخي څومره وخت کې دا جوړ شوی دی؟ کم از کم دغسې اویا اتیا کاله ونیسم. اویا اتیا کاله. دا زلزلې واورې هر څه راځي ورباندې خو انشاءالله دې باندې فرق نه راځي. عجیبه ټکنالوژي ده. ته وګورې فکر کوي دغه لرګي هم دې په خاطر کې دي چې دا لرګي کمر دي دا نیسي دغه لرګي باندې د دې دا ټول که نه سیمنټ ویمنټ هېڅ شی هم پکې نشته؟ نه سیمنټ نشته خاوره دي. ښه خاورې دي که نه. دروازه د انګري دروازې دي دا نجاري لګانه. او بالکل دا دننه اوس کور دی که نه بند دی. نو دغه خبره دلته موږ سره میلمه دی. سړی حیران پاتې دی. موږ زه داسې فکر کوم لکه د مکې معظمې هغه اول وختو کې چې زه ګرځم. So Sheikh, you want to do it the same thing in Somalia? نه وعلیکم السلام. شیخ وایي زه چې دلته ګرځم فکر کوم لکه مکه معظمه کې چې ګرځم هغه د اول وختو کې دي. وخت هم داسې دی. جالبه همدغه شی ما جرمني کې لیدلی دی. د جرمني زاړه کورونه هم داسې جوړ شوي دي اوسه پورې بعضې شته دی. لکه مخکیني اوس هم بعضې اوسه پورې هم شته دی همدغه طریقه لرګي ورسو. اکثر زموږ ټول غریز علاقې چې دي په همدغه رقم جوړې دي. خو ماشاءالله دومره مقاومت چې دا لري سیمنټ و هغه نه لري. مگر یہ ہر وقت ڈالتے شاید ہر سال یہ نه What do you need to do? It's just once. Just once. خو نور کورونه هم دي ماشاءالله او دې خواته بیا غرونه دي ستا صفا هوا دغه ستړی مه شې. په مورچه کې ناسته ده.